مسلمانانو ورونو د دین اسلام نه بابا مو جوړوي. دین اسلام ډیر ښکلی عادل انصاف کوونکی دین دی. دا چې نن د دین اسلام په نوم په څیره په شکل کې د اسلام دښمنی کوي، دوی ته وایم چې د دین اسلام نه بابا مو جوړوي. د خدای قرآن اسلام او د مسلمانانو دښمنی مه کوئ. مخکې د دینه چې د خدای په قضا کې ودرول شي، همدانن په سمه لار باندې روان شي، توبه وباسئ. د خدای پاک په ځمکه باندې فساد مه کوئ. کفارو ته وخت ورکول کېږي، خو بیا چې د خدای په نیولو کې راشي او خدای پاک یې راونیسي، نو بیا یې نه پرېږدي، سخته سزا ورکوي. کفارو ته وخت ورکول کېږي، خو بیا نیول کېږي. په نظام کې، په دنده کې، په منبر باندې ملنډې مه وهئ. سم مسلمانان شئ، کفر مه کوئ. نن چې موږ او تاسو ګورو د اسلام په شکل کې چې څه کارونه کېږي، څه ټوکې کېږي، دا د ما سره چې شوي دي. زه یې په خپله ګورم، هېڅ وخت زه د چا د اورېدو خبره نه کوم. ډېر د مسلمان په شکل کې د ما سره داسې دوکه شوی دی چې یو رب زما د هغې شاهد دی، شاهد هم نشته چې مخکې کې او څوک یې مانیم نه، او راته ویلي دي چې لاس ته خلاص توره دی تیره. مه کوئ، مرګ را روان دی. د خدای په قضا کې به ویلاړې او د ذرې ذرې پوښتنه به کېږي چې ستا په خاطر باندې د اسلام نه څومره. دا خو ښه دی چې اسلام ما په خپله زده کړی دی، د چا نه مې نه دی زده کړی. قرآن، حدیث او کتابونه زه په خپله لولم او ورباندې پوهېږم. او چې دا یو نوک رانه وباسي او یو ګوته مه څو ځای رانه غوڅه شي، زه به د اسلام نه وانه وړم. خو هغه خلک چې ستاسو په شکل باندې، ستاسو په ګیرو باندې، ستاسو په لباس باندې، ستاسو په تسبو باندې، ستاسو په سپین لباس باندې تیر وځي، او هغه بیا د کفر طرف ځي او د کفر او د شرک او د داسې خبرې کوي چې هغه د انسانیت د اورېدو نه وي، نو ګناه به ستاسو وي. نن خدای پاک تاسې ته وخت ورکړی دی، چاته وخت ورکړی چې د مسلمانانو خدمت وکړه، د حکومت او د نظام په شکل کې. چاته وخت ورکړی چې په منبر باندې ناست دی، اسلام خلکو ته بیان کا، لیکن تاسې ور باندې ملنډې وهئ. زه ټولو ته نه وایم، هغه کسان چې دا کارونه کوي، وخت راتلونکی دی، د ذرې ذرې پوښتنه به درنه کېږي. اسلام ډېر د مینې، ډېر د محبت، ډېر د ورورولۍ، ډېر د دوستۍ، ډېر د خوشحالۍ او ډېر د انصاف او یو سپېڅلی دین دی. داسې یو دین دی چې نړۍ ته موږ را لېږلي یو. دغه کتاب یې موږ او تاسو ته قرآن او حدیث را لېږلي دي چې د یو ټکي نه موږ او تاسې فایده واخلو او په دې کې چې څه دي په هغې باندې روان شو. ډېر ښایسته ژوند به ولرو د ټولو انسانانو سره، په خپلې کورنۍ کې او د کورنۍ نه د باندې، او د مرګ سره به موږ او تاسې د خدای پاک په دربار کې ډېر ښه مخامخ شو چې بریالي به یو او د دین اسلام نه به هم تجاوز نه وي کړی. خو دغه کارونه، دا کفري کارونه، دا ظلمونه، دا منافقتونه، دا چې دنده یې راکړې ده چې موږ د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړو او موږ ظلم کوو په دې باندې، دا چې دنده یې راکړې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ناست یو، کفري عادتونه کوو، کفري عملونه کوو، سترګې مړې نیولې، د کفر خلاف یو خبره نه کوو، لیکن خپلو مسلمانانو باندې د کفر فتوې لګو. د ذرې ذرې پوښتنه به درنه کېږي او جواب به یې ورکوي. السلام علیکم ورحمت الله.